السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د لاس کې ځان معذورول دا څنګه دي. محترم رد المحتار جلد دریم صفحه 171 مطلب په حکم اللواطة هغه وایي د استمناء بالید په لاس کې ځان حرامول، معذوره کول، انزالول دا حرام دي. نو دا دې نه کوي او دا حرام کار دی. او که چیرې څوک پر دې باندې وبېرېږي چې زنا راسره کېږي، یعنې که دوی په لاس باندې ځان نه کړي معذوره، نو د ده څه زنا کېږي، د زنا امکانات ورته مساعد وي، نو بیا ویجبو بیا پر ده باندې واجب دی چې استمناء بالید د لاس باندې ځان معذوره کړي د زنا د بچاولو دپاره. هغه هم په هغه صورت کې چې اوس مثلا په یو هوټل کې شپه ده، یو نامحرمه پردۍ ښځه درسره پرته ده، او یا مثلا لکه دا اوس ماحول دی جوړ شوی دی، نارینه او ښځینه ګډ سره ګرځي، نو دا هېڅ مشکل هم نه وي، زنا درته میسره هم وي، کولی هم څه شي وکړي، الله دې موږ تاسې وساتي. نو په هغه صورت کې بیا د زنا د بچ کېدلو دپاره نو واجب دی. او دغه رنګه رد المحتار جلد دوم صفحه 190 کې د مفصل بحث کړی دی. او دغه رنګه موسوعة الفقهیه هغه وایي چې استمناء بالید په لاس سره ځان معذورول دا د شافعیانو او د حنفیانو د دې ټولو مذهب دا دی چې داسې که ټیم پاسۍ پر کوي، ځان شهوت خالي کوي، بیا حرام دی. او که داسې پر زنا وبېرېږي نو بیا ورلره جایز دی. موسوعة الفقهیه جلد 4 صفحه 98 مباحث الاستمناء. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.